فتوح الشام. پنځلسمه برخه. صحابه دا قوي ایمان فتوح الشام کی شوی بیان. فتوح الشام د اصحابو د ایمان داستان. مغلوبه هغه کتابیان د کلیساو دغه پیروان د کلیساو دغه پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد. د اسلام رڼا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خپرونې سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کومه. هیله مند یم چې د خپرونې تر اخري شیبو پورې را سره عمل وسی. حشو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام. واوري دغه تاریخي فتوح الشام. ورونو، لکه څرنګه چې د فتوح الشام په 14 برخه کې موږ دغه ځای بیانوي چې حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه فرمایي چې دې نه پس زه په خپل آس باندې سپور سومه او غلام هم د ځان سره په آس باندې سپور کوي او خپل لشکر له مځان را ورسوي. دلته چې څنګه موږ را ورسېدلو نو خلکو را منډې کړلې او ژر ژر را پوښتنې شروع کړلې چې ای عامر، ته چیرته تللی وې؟ مسلمانانو سره ستا ډېر فکر پیدا سوی و. زه نیغ د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه خیمې ته ورغلم او هغه ته مې خپله او د جبله بن ایهم ټوله قصه وکړه. هغه وفرمایله چې د حضرت حسان بن ثابت انصاري رضی الله عنه د حال بیانولو په برکت الله تعالی ته د دې مصیبت نه خلاص کړي. دې نه پس هغوی ټول صحابه کرام رضی الله عنهم را جمع کړله او هغوی نه مشوره وغوښتله او ویې ویله چې دې باره کې ستاسو د حضراتو څه رایه ده چې حاکم قینسرین سره موږ د خپل عهد او وعدې پابندي هم وکړه، لیکن هغه زموږ سره غداري وکړه. نو اوس به راسو قدرمنو اوریدونکو 15مه برخه به واورو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وویله چې غداران همیشه غداری کوي. که دوی زموږ سره مکر، فریب او دوکه وکړه نو الله تعالی به ډیر زر د دوی نه دا بدله واخلي او موږ به دوی ته ان شاء الله د دوی نه زیات مکر وښیو. زه د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم نه 10 سړي اخلمه چې د 10 سړو په برابر به وي او دوی پسې ورځمه. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ورته وویله ای ابو سلیمانه، دا کار هم ستا په ذمه سو. څوک چې د کوم کار د پاره وي هغه کار هم هغه ښه کولی سي. ته د خپلې خوښې 10 کسان د ځانه سره بوځه. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه 10 کسان ځان سره بوتلل او د جبله بن ایهم لشکر پسې پټ او خفیه تلل. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې د ځان سره کوم کسان اخیستي وه د هغوی نومونه دا دي: عیاض بن غانم الاشعري، عمرو بن سعد الاشکري، سهیل بن عامر، رافع بن عمیره الطایی، سعید بن عامر الانصاری، عمرو بن معدی کرب، عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق، غدرار بن الازور، مصب بن نخبة الفرازي او حضرت قیس بن حبیره رضی الله عنهم اجمعین. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د دوی ټولو پردن نمونه واخیستله. دوی حضراتو به لبیک ویله او راوتل به. خالد رضی الله عنه ورته وفرمایله چې الله تعالی دې ستاسو مدد وکړي، تاسو تیار سئ. د دې اوریدلو سره سمدستي هغوی زغرې واغوستلې، وسلې راواخیستلې او د خالد بن ولید رضی الله عنه په خدمت کې حاضر سوه. خالد بن ولید رضی الله عنه هم زغره واغوستله، توره او نیزه راواخیستله او په آس باندې سپور سو. خپل غلام مسمه حمامې هم له ځانه سره بوتی. دوی روان سوله او حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د دوی دپاره د فتح او نصرت دعاګانې وغوښتلې. چې لږ لرې ورسېدله نو خالد بن ولید رضی الله عنه سعید بن عامر الانصاري رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه چې آیا جبله بن ایهم تا ته داسې ویلي وه چې والي قینسرین به دلته ماله راځي؟ هغه وویل هو، دغه شان یې راته ویلي وه. خالد رضی الله عنه ورته وویل نو بیا ته موږ پر هغه لاره باندې بوځه کوم ځای یا لاره چې د جبله بن ایهم لشکر له تللې ده.
چې موږ چیرې پټ ورته کښینو او کله چې د قنسرین حاکم په دغه لاره تیریږي نو موږ به هغه سره د ملګرو هم هلته قتل کړو او هغه ته به د مکر او د دوکې کولو پوره سزا ورکړو. سعید بن عامر انصاری رضی الله عنه دوی پر هغه لاره باندې روان کړه کومه لاره چې د جبل بن ایهم لشکر ته ورغلې وه. سعید بن عامر رضی الله عنه مخکې او نور صحابه کرام رضی الله عنهم ورپسې روان وه چونکې د دوی دا سفر د شپې په وخت کې و. نو دوی چې هغه قوم ته ورنږدې سوه نو په تیاره کې د دشمن د اور رڼا دوی ولیدله او د هغوی د خبرو اوازونه هم د دوی غوږونو ته راغله. سعید بن عامر انصاری رضی الله عنه خپل ملګري په هغه لاره کې یو خواته پټ کښېنوله په کومه لاره چې د قنسرین د حاکم د راتلو امکان و. ټوله شپه دوی د والي قنسرین د راتلو په انتظار کې تېره کړه لیکن هیڅوک رانغله حتی چې شپه تېره سوله. سهار سو. خالد بن ولید رضی الله عنه خپل ملګرو ته د سهار لمونځ ورکړي او چې څنګه دوی د لمانځه نه فارغه سوله نو په دې کې د جبل بن ایهم حاکم عمودیه او د نصراني عربانو یو غټ لشکر چې د عواصم او د قنسرین په لور تلی راښکاره سو. مسلمانانو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته وویله تاسو دا لشکر وینئ چې د ونو پاڼو او د شګو د زرو نه هم زیات دی. هغه ورته وفرمیل چې د الله تعالی مدد او نصرت زموږ سره دی نو د دوی دا ګڼ شمیر او موږ ته هیڅ نقصان نشي را رسولی. الله تبارک وتعالی زموږ سره دی. تاسو دې لشکر کې شامل سي او داسې شامل سي چې گویا تاسو هم د دغه لشکر سپایان یاست حتی چې موږ د قنسرین حاکم ته ورسو بیا هلته چې څه د الله تعالی خوښه وي هغه به کیږي. دوی ټول حضرات په هغه لشکر کې ننوتله او د لشکر سره شامل سوه. دوی ټول چپ او په خاموشي سره روان وه چا سره خبرې نه کولې. د حاکم قنسرین گرفتاریدل. حضرت رافع بن عمیره الطایی رضی الله عنه فرمایي چې کوم وخت موږ د قنسرین حدود ته ورسېدلو نو موږ ته د عواصم او د قنسرین ښارونه راښکاره سوله. لږ وخت پس موږ ولیدله چې د قنسرین حاکم د استقبال دپاره راووتی چې صلیبونه د ده نه مخکې وه او پادریانو او راهبانو انجیل شریف ویل او را روان وه. د کفر کلمې به یې په اوچت آواز ویلې. په دوی کې والي بطرق هم و چې د خپلو ملګرو نه رامخکې سو په دې غرض چې جبل بن ایهم او حاکم عمودیه ته سلام وکړي. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نه غیر چاپیره د خپلو ملګرو یعنی مسلمانانو حلقه جوړه کړې وه. کله چې د استقبالیه ځای ته بالکل ورسېده نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د لشکر نه لږ مخکې سو او چې څنګه حاکم قنسرین ته مخامخ سو نو دغه وخت د قنسرین حاکم دوی ته سلام وکړ چې مسیح دې تاسو صحیح سلامت ولري او صلیب دې تاسو باقی ولري یعنی په خپله ژبه کې ورته دعا وکړه. خالد بن ولید رضی الله عنه وویل ای کم بخته موږ بندگان صلیب نه یو بلکې موږ د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم اصحاب یو. او بیا په زور وویله لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله. ای د خدای دشمنه زه یم خالد بن ولید زه یم مخزومي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي. دا یې وویل او په ورن یې لاس ورواچوئ مضبوط یې راونیوئ او د آس نه یې لاندې راګوزار کئ. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نور ملګرو په باقي لشکر باندې حمله وکړه. یو شور او واویلا جوړه سوله. دشمنانو چغې وهلې او د کفر په کلمو ویلو یې اسمان پر سر اخیستی و. مسلمانانو د کلمه توحید نعرې وهلې. جبل بن ایهم او حاکم عمودیه چې د مسلمانانو دا جوش او خروش او د تکبیر او تحلیل اوازونه واوریدله نو هغوی هم په حرکت کې راغله او د مسلمانانو څخه یې څلور خواو ته ګیره واچوله. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې کوم وخت دا بلا چې په ده او د ده پر ملګرو باندې نازله سوې وه ولیدله نو چونکې والي قنسرین د ده په قبضه کې و او د دغه حاکم د قسمت واګې د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په لاس کې وې نو خالد بن ولید رضی الله عنه سره دا ویره پیدا سوله چې چیرې دا سړی زما د لاس نه خلاص نسی یا د حاکم قنسرین د قتلولو او وژلو نه مخکې ما ته څه حادثه پیښه نسی. دا سوچ یې وکړ او په وران یې توره راوچته کړه چې والي قنسرین قتل کړي. حاکم قنسرین چې دا ولیدله نو په خندا سو. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته د هغه په خندا تعجب وسو او یې فرمایل کم بخته تا ولې وخندل؟ هغه ورته وویل چې ته او ستا ملګري خو به اوس ټوله قتل کړل سي او ته زما د قتل اراده لري. که ته ما پرېږدې نو دا بهتره ده چې زه به تا د قتلولو نه بچ کړم.
حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې دا واورېدله نو توره یې لاندې کړه، یعنې کښته یې کړله او خپلو ملګرو ته یې وویله ای د نبي صلی الله علیه وسلم اصحابو، زما نه څلورو خواو ته ودرېږئ، زما حمایت کوئ او زه به ستاسو مدد کوم، او کومه بلا چې په تاسو نازلیږي په هغې صبر وکړئ. کومو خلکو چې تاسو په منځ کې راګیر کړي یاست دا ډېر مه ګڼئ، ځکه چې د ټول نه زیات ویرونکی او دهشتناکه څیز چې هغې نه تاسو ویریږئ قتل او مرګ دی، او دغه دواړه څیزونه د الله تعالی په لاره کې زما او ستاسو خواهش دی. په والله ما څو ځله د شهادت په شوق کې خپل ځان د الله تعالی په لاره کې پیش کړی دی چې د شهادت مزه وڅکمه. تاسو دا خبره یاد ساتئ چې د الله تبارک وتعالی لاره صفا او خلاصه ده. تاسو الله ته رسېدلی یاست او د خپل رب په دربار کې د کامیابۍ شرف مو حاصل کړی دی، او داسې کور ته رسېدلی یاست چې د هغې اوسېدونکي نه بوډا کیږي او نه هغه له بیا چیرې د مرګ فرشته راځي. د دې نه پس بیا هغه د آیات شریف تلاوت کوي. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ژباړه: نه به دوی ته هلته څه نقصان تکلیف رسی او نه به دوی د هغه ځای نه څوک راوباسي. ورونو، حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې صحابه کرامو رضی الله عنهم چې د هغوی دا خبرې واورېدلې نو ټول د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نه چاپیر سوله. عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه داغه راسته طرف ته، او رافع بن عمیر الطایی رضی الله عنه داغه چپه طرف ته، او دغه غلام حمام داغه وشاته ودرېدی، او باقی مسلمانان د هغه څخه غیر چاپیر سوله. والی قنسرین خپل غلام له لاسه کې ورکړو او ورته تاکید یې وکړو چې دی شکلک ونیسه او د خپل ځای نه یې مه خوځوه. وایي چې د جبله بن ایهم په غاړه کې د سرو زر امیل و چې په هغې کې د جواهراتو یو صلیب هم ځوړند و. د ورېښمو جامې اغوستې وې، د هغو جامو د پاسه یې زغره اغوستې وه، خول یې پر سر و، دا خول هم د سرو زرو و، د جواهرو صلیب د دې د پاس اویزان کړل سوی و، په لاس کې یې نیزه نیولې وه. د نصراني عربیانو د قوم غسان لښکر ورسره وه. د مسلمانانو پر طرف رامخکې سو. حاکم عمودیه هم لکه د یو مضبوط غر په شان ورسره و چې هغه سره د قوم مدلجه بدوي سپایان وه. حاکم عمودیه چې ولیدله چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه والی قنسرین په خپله قبضه کې اخیستی دی نو هغه سره دا ویره پیدا سوه چې هسې نه چیرې په عجلت کې یې قتل نه کړي، یعنې د ډېر توندۍ له کبله یې قتل نه کړي. نو دی ژر جبله بن ایهم له راغی او ورته یې وویله چې دا عرب خو سم دیوان معلومیږي، ته ګورې نه چې دا عربي سړي او د ده 10 ملګري زموږ د دومره غټ لښکر د 4 خواو څخه راګیر کړي دي او بیا هم د دوی هیڅ پروا نسته، او د دې هر څه باوجود دوی زموږ یو ملګری نیولی دی او پرېږدي یې نه. زما سره ویره ده چې هسې نه قتل یې کړي. پر بادشاه باندې حاکم قنسرین ډېر ګران دی، دې دپاره ته ولاړ سه او دې عربي ته خواست وکړه چې زموږ دا ملګری پرېږده، د دې بدله کې به موږ تاسو پرېږدو، یعنې لاره به د تللو دپاره درکړو. کوم وخت چې دوی زموږ ملګری پرېږدي نو بیا به موږ پر دوی باندې حمله وکړو او ټول به قتل کړو. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او د جبله بن ایهم ترمنځانه خبرې اترې. ورونو، حضرت رافع بن عمیر الطایی رضی الله عنه فرمایي چې موږ د رومیانو او نصراني عربانو په لښکر کې دننه د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نه غیر چاپیره ولاړ وو. زموږ چونکې په الله تعالی باندې مضبوط ایمان او یقین وو، د دې وجې نه زموږ د دشمن د پوځ نه هیڅ قسم ویره او طرحه نه وه. ناڅاپه جبله بن ایهم زموږ خواته راغی او په چغه باندې وویله چې تاسو څوک یاست؟ آیا تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مشهور اصحاب یاست یا د عربو د تابعینو څخه یاست؟ د دې نه مخکې چې موږ تاسو قتل کړو ما له د دې خبرې ځواب راکړي. حضرت رافع بن عمیر الطایی رضی الله عنه فرمایي چې زموږ د لوري د خبرو اترو کول دپاره حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه و. هغه فورا ورمخکې سو او یې فرمایله چې موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مشهور اصحابو څخه یو، موږ اهل قبله یو او موږ اهل اسلام یو، موږ صاحب انعام او اکرام یو. که ستا مقصد زموږ نسب او قبیله معلومول وي نو موږ د بیلو او جدا جدا قبیلو خلک یو، خو الله تعالی زموږ زړونه یو کړي دي او موږ ټولو له یوه کلمه را کړې ده او هغه کلمه دا ده لا اله الا الله محمد رسول الله. جبله چې د هغه دا خبرې واورېدلې نو ډېر غصه سو او ویې ویل ای ځوانه آیا ته د دوی سردار یې؟ خالد رضی الله عنه ورته وفرمایل چې نه، بلکې زه د دوی یو اسلامي ورور یم او دوی زما مسلمانان ورونه دي. جبله بن ایهم ورته وویله چې ته د حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم په اصحابو کې کوم صحابي یې، یعنې ستا نوم څه دی؟ خالد رضی الله عنه ورته وویله زه د بني مخزوم د قبیلې مشهور سردار خالد بن ولید
د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي یم، او دا سړی چې زما وراسته طرف ته ولاړ دی د عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه دی، او زما چپه طرف ته چې ولاړ دی د معزز او بزرگ قبیله طوی فرزند دی. حضرت رافع بن عمیره الطایی دی. ما د هرې قبیلې څخه یو د ټول نه زیات بهادر سړی خپل د ځان سره راوستی دی. په دې وجه باندې ته موږ سپک مه ګڼه چې موږ لږ یو، او په خپل کثرت او شمیر مه نازیږه، ځکه چې په جنګ کې زموږ مقابله ستاسو مثال د وړو مرغانو په شان ده چې په خپلو جالو کې ناستې وي، او چې ښکاري راسي جال ورباندې ورواچوي نو ټولې پکې راګیر سي. ورونو، حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې جبله دا خبرې واورېدلې نو نور هم زیات غوسه سو او ویې ویله: خالده، اوس چې لږ وخت پس موږ په خپلو نیزو کې تاسو د څلورو خواو څخه راګیر کړو، او ته او ستا نور ملګري په دې میدان کې د ځناورو د خوراک سي، او د سهار نه تر ماښامه پورې ځنګلي ځناور راځي او ستاسو غوښې خوري، نو بیا به تا ته په خپله پته ولګېږي چې ستا دا کلام هم ستا دپاره فالبت سو. خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وفرمیل: په داسې خبرو موږ خفه کیږو نه، بلکې دا زموږ عیني مقصد دی. اوس راته دا ووایه چې د صلیب په بندګانو کې ته د کوم یو یې، یعنې ته څوک یې؟ هغه ورته ویل: زه د بن غسان سردار او د همدان بادشاه جبله بن ایهم یم. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل: ښه، ته یې هغه کس یې چې د اسلام نه پس بیرته مرتد سوي او کفر او ګمراهي او تاریکۍ طرف ته ولاړې؟ جبله بن ایهم وویله: داسې نه ده، بلکې ذلت او رسوایي باندې مې عزت له ترجیح ورکړه. خالد رضی الله عنه ورته وفرمایله: بلکې خپل نفس دی نور هم زیات ذلیل او خوار کوي. خالد بن ولید رضی الله عنه بیا ورته وفرمایله: ټوله بزرګي او کرامات دارالشقا او دار فنان وراء الورا هغه دار بقا کې دي، کوم ځای ته چې سبا د ټولو تګ دی، یعنی آخرت. جبله بن ایهم وویله: مخزومي وروره، ډیرې خبرې مه جوړوه، ستا او ستا د ټولو ملګرو بقا او سلامتي دغه سردار سره تړلې ده، کوم چې ستاسو په لاسونو کې قید دی، ځکه چې زما سره د دې خبرې ویره ده که ما په تا حمله وکړه نو هسې نه ته زما د حملې کول نه مخکې دی قتل کړې. دا چونکې د بادشاه خاص سړی دی او په نسب کې هم ورته نږدې دی، نو ته دی پرېږده چې زه هم تاسو د ده په بدل کې پرېږدمه، تاسو زموږ نه په شمیر کې ډیر کم یاست. خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وفرمایله چې زه دی د قتلولو نه بغیر نه پرېږدمه، او نه زما په دې خبره څه پروا راځي چې د ده د قتلولو نه پس به ته زما سره څه سلوک کوې. موږ صرف 12 کسان یو او تاسو بې شمیره یاست. د انصاف خبره به دا وي چې د یو کس مقابلې دپاره یو کس راسي. که چیرې تاسو موږ مړه کړو نو خبره خلاصه ده، تاسو به خپل سردار او والی قنسرین بوزي، او که الله تعالی موږ له پر تاسو باندې غلبه راکړه، ولې چې مدد او نصرت او غلبه هم دغه په اختیار کې ده، چاته چې خوښه سي هغه ته ورکړي، نو بیا خو به تاسو ته د دې سردار د غوښتلو او اخیستلو څه ضرورت پاتې نسی، ځکه چې تاسو به د ده د قتلولو نه مخکې قتل سوي یاست. علامه واقدي رحمت الله علیه فرمایي چې جبله دا خبرې واورېدلې نو سر یې ټیټ کړئ او له اړئ. دا ټولې خبرې حاکم عمودیه ته وکړې. حاکم عمودیه چې دا خبرې واورېدلې نو ډېر غصه سو او توره د پوښ نه رابهر کړه. خالد بن ولید رضی الله عنه چې د هغه توره راویستل ولیدله نو پوه سو چې د دوی غالبا د جنګ کولو اراده ده، لیکن کوم وخت چې حاکم عمودیه د جنګ کولو په نیت هغوی له رامخکې سو نو جبله هغه منع کړ او هغه د صلیب نه لاندې ودروي او په خپله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته راغی او ویې ویله: ای مخزومي وروره، ستا د قول مطابق په جنګ کې بېشک انصاف کول پکار دي، لیکن دا بني اسپر رومیان د ګډو چیلویو په شان دي، په خبره نه پوهیږي. زما او ستا ترمنځانه چې کومې خبرې وسولې ما هغه ټولې خبرې هغوی ته وکړې، خو هغوی په میدان کې په جنګ کولو راضي دي. تاسو کې چې کوم سړی په میدان کې په جنګ کولو راضي وي هغه دې رامخکې سي. حضرت رافع بن عمیره الطایی رضی الله عنه فرمایي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د جنگ میدان ته د تلو اراده وکړه، لیکن حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه هغه منع کړ او ورته وویل: یا ابا سلیمان، په الله قسم زما نه سوا بل څوک دې مقابلې له نه وځي، زه به خپل پوره کوشش کوم. ممکنه ده چې زه خپل پلار صاحب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره ملاو سم. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې دا هغه دا جذبه ولیدله نو ډیر خوشحاله سو او دعاګانې ورته وکړې. د حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنه د جنگ میدان له وروتل او رومیانو سره جنگ کول. حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه د خپل ملګرو د منځ نه رابهر سو او پر هغه آس باندې سپور سو کوم چې د جنگ اجانیدین په مال غنیمت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په حیثیت کې راغلی و.
د آس د نصراني عربانو د قوم بن لخم او د جزام د آسونو څخه و. حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سر نه تر پښو پورې په اوسپنه کې ډوب و او ډبله او غبرګه زغره یې اچولې وه. په لاس کې اوږده نیزه وه. د جنګ میدان ته ووتی او د هل من مبارز نعره یې ووهله. په اوچت اواز یې وویل یا بني اسفر لږ په خیال راځئ، زه د صدیق رضی الله عنه زوی یم. دې نه پس هغه څو رجزه شعرونه هم وویله چې ترجمه یې داسې ده: زه د اوچتې مرتبې والا عبدالله زوی یم چې انتهایی بزرگ او د کمال نه ډک سړی و. زما پلار انتهایی آزاد صادق سړی و او دا دین په خپلو ښو کارونو ښایسته کوي. حضرت رافع بن عمیر الطایی رضی الله عنه فرمایي چې د حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه د مقابلې دپاره د رومیان د لښکر نه پرله پسې 5 بهادران راووتله. عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ټول صرف په یوه حمله قتل کړله. کله چې د رومیان دا 5 سړي قتل سوله نو د هغې نه پس بل څوک د حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه مقابلې له راونوتی. نو هغوی د رومیان د لښکر په قلب باندې حمله کول غوښتل، لیکن جبله بن ایهم انتهایی سخت غوسه کې راووتی او حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته نږدې ورغی او ویې ویل: ای هلکه، ته خو د حد نه واوړېدلې، په جنګ کې د حد نه تجاوز مه کوه. هغه ورته وفرمایل: بغاوت او وعده خلافي زموږ عادت نه دی. جبله بن ایهم وویل: ولې نه دی؟ ګوره تا چې دغه میدان زموږ د لاشو نه ډک کوي او زموږ د خوا چې څوک ستا و مقابلې ته راووځي نو ستا د ملګرو نه څوک ناڅوک ستا مدد له راسي، او دا خبر د شریف او منصب مزاج خلکو د عادت نه ډیره لرې ده. حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه چې دا واورېدله نو ویې خندل او ویې فرمایل: یا ابن الایهم، آیا ماله دوکه راکول غواړې؟ حالانکه زه د نبي علیه السلام د اکا د زوی حضرت علی رضی الله عنه تربیت یافته او د سبګری عسکر په پن کې د هغه شاګرد یم. زه په ډیرو جنګونو او د جنګ په میدانونو کې هغه سره یو ځای پاته سوی یم. جبله بن ایهم وویل: زه دوکه کول نه غواړم بلکې حق خبره کوم. هغه ورته وفرمایل: که چیرې ته رښتونه یې نو ته پخپله او ستا سره یو ملګری بل هم دواړه زما مقابلې له راسي او تاسو دواړه په یوه ځای پر ما باندې حمله وکړئ. انشاء الله العزیز زه به ستاسو دواړو دپاره کافي سمه. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې جبله بن ایهم دا ولیدله چې دا سړی په یو طریقه هم زما په مکر او فریب کې نه راځي. نو د حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بهادرۍ، چالاکۍ، نیزهبازۍ او بیا د هغه په کم عمرۍ باندې په تعجب کې سو او په اوچت اواز یې وویل: ای هلکه، کیدای سي چې ته زموږ طرف ته د مینې او عقیدت لاس راوږد کړې او زه تاله په عمودیه اوبو کې غوټه درکړم. ورونو، دغه اوبو کې غوټه وهل د هغوی د مذهب رسم و او ته د هغه ځای نه د ګناهونو نه پاک صاف راووځې. داسې پاک څنګه چې یو ماشوم د مور د خېټې نه پیدا سي او بیا ته په دین مسیح کې داخل سي، د بادشاه خاص او مقرب سړی به جوړ سي او د هغه په انعام او اکرام سره به مالا مال سي. زه به خپل لور هم تا ته واده کړم، بیا به ته زما د زوی په شان یې. په خپل میراث کې به دې شامل کړم او ډیر مال حال او انعامونه به درله درکړم. زه هغه سړی یم چې ستاسو د نبي علیه السلام شاعر زما په مدح او تعریف کې دا شعرونه ویلي دي. د شعرونو ترجمه داسې وه: د جپنه هلک د هغه بزرګانو یادګار دی چې هغوی کله هم ملامت سوي نه دي، ډیر انعام او اکرام ورکوي او کله هم د خرابو خلکو په شان په خپله ژبه نه اړوي. ما چې تا ته څه وویله دې باندې عمل وکړه چې د هلاکت نه بچ سي او د نجات طرف ته راسي او خپل ټول ژوندون په عیش او آرام کې تیر کړي. کوم وخت چې هغه دا تقریر واورېدی نو بیا فرمایله: لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله. کم بخت د مردود بچیه، ته ما د هدایت څخه گمراهی طرف ته او د ایمان نه د کفر طرف ته او جاهلیت طرف ته راباسیه. زه په هغو خلکو کې یم چې د هغوی په رګ رګ کې اسلام او په زړه کې ایمان دی، چې په رشت هدایت او کفر د گمراهی کې فرق کولی سي او چې په دې دواړو کې فرق کول ښه پیژني. زه د الله تعالی د وحدانیت او د نبی برحق حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق کوم. کم سړی چې د الله تعالی سره کفر کوي زه د هغه دشمن یم. اوس د جنگ دپاره تیار سه چې سر دې د تنې نه جدا کړم. جبله بن ایهم چې دا خبرې واورېدلې نو د ډیر تاو او غوسې د کبله سم وسوځېدی او د حمله کولو په اراده را مخکې سو او غوښتله یې چې حمله وکړي، لیکن حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه حمله واړوله او بیا یو زبردست جوابي حمله ورباندې وکړه.
دواړو حریفانو په یو بل د نیزې حملې شروع کړې او دواړو د فن حرب زبردست مظاهره وکړه. دا جنگ تر ډیره وخت پورې جاری و، حتی چې د حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه بار بار په نیزه وچتولو سره لاسونه ستړي سوله. هغه نیزه د لاسه وغورځول او توره یې له پوښه راوکښله. د دواړو حریفانو ترمنځانه بیا یو زبردست جنگ شروع سو. عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر په تیزی سره د جبل بن ایهم په نیزه باندې د تورې گزار وکړ او د هغه نیزه ماته سوله. جبل هم تور راوویستله او هغه سره داسې توره وه چې اوسپنه یې هم پرې کوله. دا توره د یو پړکېدونکي برق په شان وه چې په چا باندې به راغله نو بغیر د پرې کولو نه به یې نه پرېښودی. هغه دا توره اوچته کړه او پر حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې خپل ښه قوت سره حمله وکړه. حضرت رافع بن عمیر الطائي رضی الله عنه فرمایي والله موږ د جبل بن ایهم سره په جنگ کې د حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه استقامت، بهادری او زړورتوب باوجود د دومره کم عمرۍ ولیدو او باوجود د دې چې یوازې تنها د دې نه مخکې 15 کسانو سره مقابله کړې وه او هغه یې قتل کړې وه. موږ ډیر په تعجب کې وو. جنگ ورو ورو نازک صورتحال اختیار کړي. اخر د دواړو بهادرانو تورې په یو ځای کې اوچتې سولې او انتهایی سخت گزارونه یو پر بل باندې کوله. خو عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه په گزار کولو کې وړاندیوالی وکړي. جبله د هغه گزار پر ډال واخیستی، لیکن توره د ډال نه ووتله او د اوسپنې و خولۍ ته ورسېدله. جبله په دې گزار باندې پوره زخمی سو او وینه ترې روانه سوله. بیا جبله پر ده باندې گزار وکړي چې توره د حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه زغرې ته ورسېدله، نو زغره یې کټ کړه او گزار د حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه ولی ته ورسېدی. عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اگر چې د تورې گزار محسوس کړي، لیکن په داسې انداز او طریقې سره ودرېدی چې گویا هغه ته هیڅ قسم تکلیف، درد یا زخم نه دی رسېدلی. نو بیا یې فوراً آس او وروسته راتاو کړي او واګې یې پرېښودلې، حتی چې هغه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او نور ملګرو له راورسېدی. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د هغه څخه پوښتنه وکړه چې آیا څه زخم درته ورسېدی؟ هغه وفرمایل چې هو زخمی سومه. مسلمانانو هغه د آس نه راکښته کړي او زخم یې ورله مضبوط وتړی. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د جنگ میدان ته تلل. ورونو، د دې نه پس حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله ای د صدیق اکبر رضی الله عنه زویه، ما ته معلومه سوله چې جبله ته د تورې په گزار باندې زخمی کړې. زما دی قسم پر الله جل جلاله وي چې څنګه هغه ته زخمی کړې او زموږ زړونه یې خفه کړه، دغه شان به زه هم د دې په بدل کې هغوی خفه کومه. دا یې وویله او بیا یې خپل غلام حمام ته په زور آواز وکړي چې دغه بددین ما ته راوله. حمام د قنسرین والی او حاکم راویستی. هغه فوراً په توره باندې هغه نه سر بیل کړ. رومیانو چې د خپل سردار سر په پرې کېدو ولیدی نو ډیر زیات خفه سوه. جبله بن ایهم د غصې نه ډک سو او مسلمانانو ته وویل تاسو وعده خلافي وکړه، نو اوس د وژلو لایق او واجب القتل سواست. دا یې وویله او بیا نصراني عربان او رومیان د جنگ لپاره تیار کړله او ورته یې وویله چې په دوی کې هیڅوک هم ژوندی پرې نږدي. رومیان د ټول نه مخکې سوله او د حملې کول دپاره بالکل تیار سوه. خالد بن ولید رضی الله عنه حمام له آواز وکړي او ویې فرمایل حمام ته د حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه حفاظت کوه او که چا ور باندې حمله کوله نو د هغه حمله را تنبوه او خپلو ملګرو ته یې وویله چې یوازې حمله مه کوئ بلکې ټول زما ګیر چاپیره ودرېږئ. زه هیڅ قسم بېصبري او جلدي نه کومه. مدد او نصرت د الله تعالی د لوري دی. د هغه د هدایاتو مطابق صحابه کرام رضی الله عنهم د هغه نه ګیر چاپیره ودرېدله. په دوی کې یعنی په مسلمانانو کې هر یو سړی د خپل ژوند څخه ناامیده سو. رومیانو او نصراني عربانو په مسلمانانو باندې په شریکه حمله وکړه. مسلمانانو هم په ډیر صبر او استقامت سره جنگ شروع کړ. دغه شان د مسلمانانو او کافرانو ترمنځانه یو ډیر سخت جنگ شروع سو. حضرت ربیعه بن عامر رضی الله عنه فرمایي چې په خدای جل جلاله قسم کله چې به د رومیانو سفر راغله نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه به په خپله توره هغوی بیل بیل او متفرق کړه. دغه شان زموږ او د هغوی ترمنځانه به جنگ کېدی. موږ د ځان د خلاصي یوه لاره هم نه لیدله، حتی چې موږ تږي سو او د ګرمۍ او د خلو د شدت نه مسا وتله. حضرت رافع بن عمیر الطائي رضی الله عنه فرمایي چې کوم وخت موږ خپل ژوند تنگ او لنډ ولیدی نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته مې وویله یا ابو سلیمان معلومیږي چې قضا پر سر باندې تاویږي را تاویږي. هغه وویل والله یا ابن عمیره ته بالکل رښتیا وایه، ځکه چې نن ما خپل کولا مبارک چې د مصیبت او تکلیف په وخت کې به ډیره په کار راتلله
کور کې مې پرېښې ده. ممکنه ده چې د دې امت قضا رانه د هر څه هیر کړي وي. ورونو، حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې جنگ انتهایی نازک صورتحال اختیار کوي. د صبر لمن ټینګول ګرانه سوله. مرګ ډیر نږدې ښکاره سو. د شهادت د جام د څښلو وخت را نږدې سو. هر خواته به تورې چلیدلې، هر طرف د به سرونه غورځېدله. د مشرکانو د لاشونو میدان ډک سو، خو بیا هم د کافرانو لښکر کې څه کمی نه ښکاره کېدی. د الله تعالی دا څو جانثار د کافرانو په منځ کې داسې راګیر وه لکه د هغوی په لاس کې قیدیان. جنگ شه په زور او شور کې و چې ناڅاپه یو اواز کوونکی اواز وکړ چې غالب مغلوب او ذلیل سو، او مغلوب غالب ای حالیمان قرآن د الله تعالی د لوري تاسو له مدد راغی. دغه وخت کې د ډیر پریشانی د وجنه د مسلمانانو زړونه خلیله راغلی و. هر کله چې د الله تعالی د لوري د مدد او نصرت زیری راغی نو مسلمانانو ته اطمینان ملاو سو. مسلمانانو به دستور په جنگ کې مصروفه و. هر یو مسلمان په جنگ کې خپل صبر او استقلال وښودی، اگر چې دوی تږي هم ډیر و او ستړي هم ډیر و. د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه خوب. حضرت واقدي رحمه الله په سلسله روایات د حضرت اسحاق بن عبدالله رضی الله عنه نه روایت کوي چې زه په اجانیدین او غیره په هر جنگ کې د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه سره وم. د قنسرین او حلب په میدانونو کې هم زه له هغه سره په لښکر کې موجود وم. ما هر ځای په جهاد کې مدد او نصرت او غلبه لیدلې ده. د شیراز په یو پړاو کې یوه ورځ موږ پراته وو او حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په خپل خیمه کې ویده و چې ناڅاپه هغه د خیمې نه را بهر سو او مسلمانان له اواز وکړي. د هغه په ژبه د الفاظ جاری وه: النفیر النفیر یا معشر المسلمین لقد احیات بفرسان الموحدین. یعنی زی ولاړ سئ، زی ولاړ سئ ای مسلمانانو، د اسلام بهادران راګیر سوي دي. مسلمانان فورا راغونډ سوله او تپوس یې وکړي چې حضرت څه وسوه. هغه ورته وفرمایله چې زه ویده وم او په خوب کې ما ولیدله چې نبي صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ او ما ته یې په سخته لهجه کې وفرمایله: یا ابن الجراح أتنام عن نصرة القوم الكرام فقم والحق بخالد فقد أحاط به الصام فإنك تلحق به إن شاء الله تعالى بمشیئة رب العالمین. یعنی ای ابن جراحه، آیت د بزرگ قوم د مدد څخه لري او ویده پروت یې، پاسه او خالد ته ورسه، ځکه چې مردود قوم هغه ګیر کړی دی. ان شاء الله د الله په فضل او په رضامندۍ سره ته به هغوی سره ملاو سې. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې مسلمانانو واورېدل نو فوراً یې منډې کړلې، زغرې یې واغوستلې، وسله یې راواخیستله او د ډېرې توندۍ او هیبت په وجه بغیر ځینه اسونو باندې سپاره سوله او د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او د هغه د ملګرو په لور ډېر په تلوار سره روان سوله. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د اسلامي لښکر نه مخکې روان و چې ناڅاپه د هغه نظر پر یو سواره مجاهد باندې پرېوتی چې ډېر تیز روان و او د دې ټول لښکر نه مخکې سو. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه یو څو کسانو ته وویله چې خپل آسونه تیز کړي او دغه سړي ته ځان ورسوي چې دا څوک دی. لیکن دغه سړی دومره تیز روان و چې د هوا سره خبرې کولې. د دې وجه نه یو کس هم هغه ته ونه رسېدی. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه خیال وکړ چې دا څوک فرشته معلومیږي چې الله تعالی زموږ د لښکر د رهبرۍ دپاره لېږلې ده. راوي وایي چې کله زموږ د ټولو آسونو هغه پسې په ځغلېدو ستړي سوله نو آخر حضرت ابو عبیده رضی الله عنه هغه ته آواز وکړي چې ای تیز تللو والا بهادر او شبیح انسانه، ارحم الراحمین دې په تا رحم وکړي، لږ ورو ځه. دا خبره چې واورېدله نو هغه سپور ودرېدی. کله چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ورنږدې سو نو معلومه سوله چې هغه د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه بیبي محترمه حضرت ام تمیم رضی الله عنها ده. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه چې وپېژندله نو ورته ویې فرمایله: په تا څه وسوله؟ ته ولې زموږ نه مخکې روانه یې؟ هغې وویله: ایها الامیر، ما چې کوم وخت ستاسو اواز واورېدی چې خالد دشمنانو په پنجه کې راګیر کړی دی نو ما په زړه کې وویله چې هغه سره خو د نبي صلی الله علیه وسلم د مبارک سر مبارک ویښته موجود دی، هغه هیڅکله د دشمن نه مغلوبه کېدی نسی. ناڅاپه زما نظر د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پر خولۍ مبارکې باندې پرېوتی نو فوراً پوه سومه چې نن هغه دا مبارکه خولۍ همدلته پرېښې ده. نو زه چې تیز روانه یم دا د دې دپاره چې ژر تر ژره دا مبارکه خولۍ هغه ته ورسومه چې د دې په برکت هغه د دغه مصیبت نه خلاص شي. ابو عبیده رضی الله عنه ورته وفرمایل: ای ام تمیم، ستا دا کار صرف د الله تعالی د رضامندۍ دپاره دی، الله تبارک وتعالی دې تا ته جزای خیر درکړي. حضرت ام تمیم رضی الله عنها فرمایي چې زه د قبیله مزهج د نورو ښځو یوې ډلې سره روانه وم.
زموږ آسونه لکه د مرغانو په شان په هوا کې روان وو، حتی چې موږ د جنگ میدان ته ورسېدلو مسلمانان په نظر نه راتلله او نه موږ د مسلمانانو آواز اورېدی. موږ وویله چې کافران په مسلمانانو باندې غالبه سوي دي. په دغه وخت کې د لشکر امیر حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د نعره تکبیر سره حمله وکړه او ټول مسلمانانو پر کافرانو باندې حمله وکړه. حضرت رافع بن عمیر الطائي رضی الله عنه فرمایي چې موږ د خپل ژوند نه بالکل نا امید سوي وو چې موږ ناڅاپه د تکبیر او تحلیل اوازونه واورېدله او پوه سو چې الله تعالی موږ له امداد راولېږي. حضرت مصعب بن محارب په یو بل نسخه کې مصعب بن محارس نوم راغلی دی. خیر نو دی رضی الله عنه فرمایي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په آس پور څلورو خواو ته وکتله چې دا اوازونه د چا دي او د کوم ځای نه راځي. څه ګورو چې په دې کې یو کس په آس پور د رومیانو په لشکر کې راننوتی. د رومیانو صفونه یې وشکوله، خپل راسته او چپه طرف ته یې رومیان وهله. اخر دا چې ځان ته یې میدان خالی کړ او نیغ موږ له راغی. حضرت خالد رضی الله عنه ورمخکې سو او پوښتنه یې ځینې وکړه، ای بهادر او شیردل انسان ته څوک یې؟ هغه وویل یا ابا سلیمان زه یم ستا بیبي ام تمیم، هغه خولۍ مبارکه چې د هغې په وسیله په تاسو د الله تعالی نه د مدد او د نصرت دعاګانې غوښتې او الله تبارک وتعالی به هغه دعاګانې قبلولې، هغه ما تاسو له راوړې ده. په خدای قسم د ډیر تلوار په وجه تا دا هیره کړې وه. حضرت رافع بن عمیر الطائي رضی الله عنه فرمایي چې د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه سره د لشکره راورسېدو نو په ورن یې په رومیانو باندې حمله وکړه او مسلمانانو رومیان د څلورو خواو څخه راګیر کړه. فرمایي چې د هر طرف نه د مشرکانو سرونه په تورو ووهل سوله او د هغوی تنې په خپلو وینو کې سرې پرتې وې. فرمایي چې د مسلمانانو د دې تازه دمې حملې په وجه په رومیانو کې چیغې سورۍ او واویلا جوړه سوله. حضرت مصعب بن محارب یا محارس یشکری رضی الله عنه فرمایي چې ما صلیب پرست ولیدله چې منډې وهلې او میدان څخه تښتېدله. حضرت ام تمیم رضی الله عنها فرمایي چې کوم وخت ما هغه ته د هغه خولۍ شریفه ورکړه نو د حضور پر نور جناب محمد صلی الله علیه وسلم د ویښتو مبارکو کې نور لکه د بجلی پړکېدی. حضرت ام تمیم رضی الله عنها فرمایي چې په الله جل جلاله دې مې قسم وي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه هغه خولۍ څنګه چې پر سر کړه نو په یوه حمله یې د دشمنانو غاښونه مات کړه او د لومړي صف خلک یې په آخري صف کې ورننویستله. نور مسلمانانو هم د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره یو ځای زوردار حمله وکړه چې رومیان د دې حملې تاب را نه وړی سو او د میدانه په تښتېدلو شروع وکړه. د کافرانو بې شمېره مړي د جنگ میدان کې پراته وه، څه وتښتېدله او بل خوا د رومیانو د زخمیانو او قیدیانو قطارونه جوړ سوله. د صحابه کرامو رضی الله عنهم د لاسه د هر طرف نه په هغوی باندې هلاکت راغی. په تښتېدونکو خلکو کې جبله بن ایهم د ټولو نه مخکې و. هغه پسې نصراني عربو منډې وهلې. وایي چې د توحید علمبرداران کله چې د صلیب پرستو تعقیب کول نه راواپس وله نو ټول د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه تر بیرغ لاندې راجمع سوله. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او دغه نورو ملګرو حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه او ټول مسلمانان ته سلام وکړي او ټول مسلمانان د الله جل جلاله شکر ادا کوي. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته وکتل نو د هغه ټول بدن په وینو داسې سور و لکه سور ګلاب. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه هغه سره لاس ملاو کړ، مصافحه یې وکړه او فتح مندلو باندې ورله مبارکي ورکړه او یې فرمایله یا ابو سلیمان تا د خپل زړه تاو سوړ کړ او خپل مولا کریم دې راضي کړ. بیا مسلمانان ته وفرمایله چې زما دا خیال دی چې موږ اوس قنیسرین او عواسم ته ولاړ سو او د هغه ځای خلق یعنې دشمنان قتل کړو او مال غنیمت حاصل کړو. مسلمانان وویله یا امین الامت ستاسو رای صحیح ده. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه څو کسان خوښ کړه او په هغوی باندې حضرت عیاض بن غانم الاشعری سردار مقرره کړي او دا د خپل پوز اوله دسته جوړ کړه یعنی مقدمه یې جوړ کړه او د پوز نه مخکې ولېږله. کله چې دا ټول لشکر د قنیسرین او عواسم حدود ته ورسېدی نو حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه حکم وکړ چې د دې ښار سړي قتل کړي او ماشومان قید کړي او د دوی هر څه لوټ کړي. لیکن کوم وخت چې د قنیسرین خلکو دوی ولیدله نو ځان پسې دروازې بندې کړې او په صلح کولو او جزیه ورکولو باندې صلاح سوه. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د هغوی دا مطالبه منظوره کړه او یو صلحنامه یا لوزنامه یې ولیکله چې هغې کې په هر بالغ سړي باندې د حضرت عمر رضی الله عنه د حکم مطابق 4 دیناره او که دینار نه وي نو 48 درهم مقرر کړه او دا لوزنامه یې هغوی له ورکړه. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې په سلسله روایت د حضرت سلمان بن علي رحمت الله علیه بیان دی چې د قنیسرین او د حزار عواسم په قیدیانو کې زه هم شامل وم.
حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه چې کله 5مه حصہ د مالی غنیمت دربار خلافت ته ولېږله نو هغې سره قیدیان هم ولېږله. کوم وخت چې موږ د حضرت عمر رضی الله عنه مخکې پیش سو نو موږ واورېدله چې هغه خپلو ملګرو او ناستو کسانو ته وویله چې زما دا خیال دی چې زه دا قیدی په مدرسه کې مقرر کړم چې زموږ سړي ترېنې تعلیم حاصل کړي. د دې نه پس زه حضرت یزید بن الحارث رضی الله عنه ته حواله کړم او یې فرمایله چې ته دا قیدی د ابن الحارث انصاری په کور کې داخل کړه. د دې وجه دا و چې د نبی صلی الله علیه وسلم په مبارکه زمانه کې او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په زمانه کې به قیدیان په دې کور کې ساتل کېدله. د بعلبک جنگ. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې کله حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د قنسرین ښار په صلح باندې او په غلبې سره فتح کوي او د غنیمت مال حاصل کوي او د هغې خمس یعنی 5مه حصه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خدمت کې ولېږله نو بیا صحابه کرام رضی الله عنهم راجمع کړه او ورته وفرمایله چې مشوره کوونکی بې ویرې وي ځکه چې چا سره مشوره کیږي هغه امانتدار ګڼلی سو او الله تعالی خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دی دوی سره په کار کې مشوره کوه. د دې وجې نه زه تاسو حضراتو سره مشوره کوم چې اوس موږ د حلب او د هغه د قلاګانو په لور ولاړ سو یا د انتاکي او د هغې د بادشاهانو او پوځیانو په لور ولاړ سو. یو واپس وروسته ولاړ سو. مسلمانانو ځواب ورکړ ایها الامیر موږ حلب او انتاکي ته څنګه ولاړ سو؟ هر کله چې د شیراز، حمات، ستن، حمص او د جاسیه د صلحنامو میعاد عن قریب ختمېدونکی دی او دا هم ممکنه ده چې دغه علاقو او ښارونو خلکو ځان ښه تیار کړی وي، خپلې کلاګانې یې مضبوطې کړي وي او خوراکي سامان او غیره یې ډېره جمع کړي وي. که موږ مخکې ولاړ سو نو هسې نه دوی په هغه ښارونو او علاقو باندې قبضه وکړي کوم چې موږ فتح کړي دي او خصوصا د بعلبک والي چې هغه د نورو په نسبت زیات سخت او ډېر پوځ والا دی. زموږ دا خیال او رایه ده چې موږ هم دغه ملکو ته ولاړ سو او د معیاد پوره کېدونکو نه پس هغوی سره د جنګ کولو اعلان وکړو. ممکنه ده چې الله تبارک وتعالی هغه زموږ په لاس فتح کړي. حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه دغه رایه خوښه کړه او هم دغه ښارونو ته ولاړې. دلته چې راغلل ویې کتله نو واقعي هغه خلکو د خوراک څښاک سامان غنم اوربشي او غیره ښه ډېر جمع کړي وه او ورسره یې جنګي وسله هم ښه ډېره جمع کړې وه. د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د ټولو لومړۍ اراده د حمص په لور وه. هلته چې ورغلله نو د ټول نه زیاته قلابندي هغوی کړې وه او خپل ځان یې ډېر زیات مضبوط او قوي کړی و. بادشاه په خپله د خپل شاهي خاندان یو مضبوط او قوي جرنیل مریس د یو جرار پوځ لشکره سره د دې ښار د حفاظت او کومک کول دپاره لیږلی و. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د حمص د محاصرې کول دپاره ولیږئ او په خپله د بعلبک په لور ولاړئ. کله چې هغه بعلبک ته نږدې سو نو ولیدله چې د سوداګرو یوه ډېره غټه قافله را روانه وه چې د تجارت مختلف قسم مال ورسره موجود و. د تجارت دا سامان په کچرو او پر نورو څاروو باندې بار و. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه وفرمایله چې څو کسان ورسي او معلومات وکړي چې دا خلک څوک دي او چیر روان دي. څو کسان فورا ورغلله او دا خبر یې راوړ چې دوی سره زیات ترنشکاره او پیسته او انځران و غیره دي چې د بعلبک وال دپاره روان کړي دي. ورونو بادشاه د شاهي خاندان مریس نومی یو مضبوط او سخت سړی جرنیل مقرره کړی و. حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه وفرمایله چې بعلبک زموږ دپاره دارالحرب دی. زموږ او د هغوی په منځ کې څه معاهده نسته. د دې وجې نه دا مال د غنیمت مال دی، دا دوی څخه واخلي. حضرت واقدی رحمه الله د حضرت شداد بن عدی تنخوی نه روایت کړی دی. هغه وایي چې موږ د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په اجازت سره هغه قافله راګیر کړه. هغه سره د شکرې، د قند، پستې او انځرانو 400 بوجي وې. هغه مو ترېنه واخیستلې او د قافلې خلک مو ګرفتاره کړه. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه فرمایله چې د قافلې خلک قتل نه کړي بلکې فدیه ترېنه واخلي او دوی آزاد کړي. لہذا موږ د هغوی نه په فدیه کې سره زر، سپین زر، کپړې او څاروي واخیستله. موږ ټوله شپه د قافلې نه ګیر چاپیره پراته وو. چې سهار سو نو حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د بعلبک په طرف د تللو حکم وکړ. د قافلې څه کسان چونکې مخکې تښتېدلي وه نو هغوی د بعلبک خلک د قافلې د ټول حالاتو نه خبر کړي وه. په بعلبک یو ډېر تکړه او بهادر جرنیل و چې د هغه نوم هربس و. هغه چې د مسلمانانو نه خبر سو نو فوراً یې خلک راجمع کړله، یو پوځ یې تیار کړ او مسلمانانو پسې د تللو اراده وکړه.
چې د هغوی د قبضې نه د قافلې خلک را خلاص کړي، لیکن هغه ته دا معلومات نه وه چې حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه خپل لشکر روان کړی دی. دلته راځي پوره د غرمې په وخت په لاره کې دواړې لشکرې ملاو سوې. د دواړو لشکرو سپایانو یو بل ولیدله. د هوربیس سره د کلو بانډو او بازار خلکو نه علاوه باقاعده پوز 10,000 و. د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د اولي دستې پوځیان چې دوی ولیدله نو چیغې کړلې د دشمن په طرف لاړ سئ، د دشمن په طرف لاړ سئ. دغه وخت د اسلام شهسوارانو منډې کړلې، نیزې نیغې کړلې، تورې را بهر کړې. هوربیس هم خپل صفونه برابر کړه او د جنگ کول د پاره تیار سو، لیکن دغه بعضی افسرانو د هوربیس نه پوښتنه وکړه چې ستا د مسلمانانو په باره کې څه اراده ده. هغه ورته وویله چې زه ورسره جنگ کول غواړم، چې دوی بیا زموږ طرف ته د سترګو وچتولو جرأت ونه کړي او نه زموږ ملک ته د راتلو کوشش وکړي. دغه افسرانو وویله چې تر اوسه پورې نه دمشق والو د مسلمانانو څه وکړه او نه اجانیدین والا دوی ته ټینګ سوله او نه فلسطین والا د دوی مقابله وکړل سوله. ښه خبره دا ده چې ته دوی سره صلح وکړې. هغه بله ورځ چې د والي قنسرین، حاکم عمودیه او نصراني عربو سره چې کومه معامله پیښه سوې ده او په هغوی چې څه تیر سوي دي، نو د بعلبک خلک د هغې نه بېخبره نه دي چې دغو عربانو دوی له څنګه شکست ورکوي او دوی ترېنه څنګه په تېښته راغلله. اوس مناسبه دا ده چې ته خپل غرور او تکبر یوې خواته کړه او خپل ځان او ملګري واپس ولاړ سه. هوربیس وویله چې زه داسې کله هم نسم کولی چې د دې غریبانانو او ملنګانو نه وویرېږم او وتښتم. زه خبر سوی یم چې د دوی اکثره پوځ د دوی سابقه سردار خالد بن ولید رضی الله عنه سره په هومس کې پراته دي. دا خو ډېر لږ خلک دي چې حضرت مسیح علیه السلام زموږ دپاره غنیمت را لېږلی دی. هغه بل سردار ورته وویله چې په دې کار کې زه ستا تابعداري نه کوم او نه زه خپل ملګري په دې فتنه او مکر او فریب کې مبتلا کول غواړم او نه خپل ملګري ضایع کول غواړم. دا یې وویله او د ښار په لور واپس ولاړی. کوم وخت چې هغه د خپل اس واګې د ښار په لور واړولې نو ډیر خلک د هغه سره د ښار په لور واپس ولاړله. هوربیس د جنگ دپاره تیار سو او د مسلمانانو په لور وړاندې سو. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې ولیدله نو هغه هم صفونه سم کړه او مسلمانانو ته وفرمایله ای خلکو، الله تعالی هر ځای ستاسو مدد او نصرت کړی دی او د الله تعالی په مدد سره تاسو د دې قوم اکثرو لشکرو له شکست ورکړی دی. دا ښار چې اوس پکې تاسو موجود یاست د نورو ښارونو په منځ کې واقع دی. کوم ښارونه چې دې مخکې تاسو فتح کړي دي، خو دا خبره یاد ساتئ چې د دې ښار خلک د نورو مقابله کې زیات خوشحاله او مالدار دي او په شمیر او په فوزي قوت کې د نورو نه مضبوط دي. لہذا تاسو لویي او تکبر ونه کړئ او د دې خبرې خیال وساتئ چې تاسو کوم دین سره جنگ کوئ. د خدای دشمنانو سره د زړه د اخلاص جنگ وکړئ او د الله تبارک وتعالى د دین مدد وکړئ چې الله تعالی ستاسو مدد وکړي. مخکې سي او دشمن گیر کړي. الله تعالی ستاسو سره دی چې په هر طرف به ستاسو مدد او نصرت کوي. دا یې وویله او حمله یې وکړه. د هغه سره ټولو مسلمانانو په یو ځای حمله وکړه. قدرمنو اوریدونکو، دا و د فتوح الشام د خپرونې 15مه برخه. ان شاء الله فاتحالات و پراتلونکې 14مه برخه کې واوري. نور مو پر رب جل جلاله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.